السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه یم تاسو روح حسن شاهد یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. ان شاء الله خو ګمرګو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره یو داسې زبردست اپلیکیشن راوړی دی چې پای کې داسې والپیپر دي کوم چې لایو والپیپر دي، یعنی په هغې کې به دغه شان تاسو ته مختلف هر څه میلاویږي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې مطلب په دې کې اوبه دي ورسره دغه شان میان دي او که زه دې له کلیک ورکړم نو هغه مایي به هم د هغه ځای نه مطلب یو ځای نه بل ځای ته ځي او دې نه وغیره اوبه چې کوم دي نو هغه به بالکل هم داسې وي لکه څنګه چې تاسو په ریل کې مطلب اوبه ټچ کوئ او هغه څنګه مطلب انیمیشنز پکې راشي نو بالکل هماغه شان ریل دي او تاسو ټول مرګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو په کم سیستم باندې په خپل موبایل کې دا طریقه کړي. تاسو ته ښکاري زه مایله داسې کلیک ورکوم نو هغه به دغه ځای نه منډه کړي. ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی او ډیر زیات حیران کوونکی اپلیکیشن دی. د دې اپلیکیشن ټوله طریقه تاسو ته ښیم چې تاسو په څنګه طریقه باندې په خپل سکرین باندې دا میان او د اوبو او دار سره راوستلی شئ. خو د دې نه مخکې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ. زموږ کې راتلونکي هره یوه ویډیو به تاسو ته په خپله درځي. د دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن دی، هغه به تاسو ته په ډسکرپشن کې یو لینک میلاو شي په یوټیوب کې او په فیسبوک کې چې تاسو کومه ویډیو ګورئ د دې ویډیو د پاسه به تاسو ته میلاو شي. نو سمپل دغه اپلیکیشن باندې به تاسې کلیک واخلئ، دا به اوپن کوئ. چې دا تاسو اوپن کړئ نو په دې کې صرف دا نه بلکې په دې کې ډیر زیات دغه شان زبردست لایو والپیپر دي او تاسو سمپل هغه د خپل موبایل په سکرین باندې شی لګولی او بیا به ستاسو موبایل ډیر زیات زبردست ښکاري. ها نو فسټ اف آل به تاسو دلته په څه باندې کلیک کوئ، دلته به فسټ اف آل په اپلای تیم باندې کلیک واخلئ. کله چې تاسو په اپلای تیم باندې کلیک نو زه تاسو ته ښیم دلته تاسو له مختلف درکړي چې مطلب تاسو که خپل کیبورډ داسې کول غواړئ نو سمپل تاسو کولی شئ. ورسره د دې نه سټیپ بای سټیپ چې کوم دی تاسو ته ښولي که تاسو داسې مطلب کیبورډ غواړئ نو هغه تاسو هم د دې ځای نه شی کولی. تاسو ته ښکاري په دغه طریقه باندې دا ټول چې کوم دی تاسو دلته درکړي تاسو ته ښکاري دا زموږ سره د کیبورډ هغه ټولې طریقې دي چې تاسو په دې طریقه باندې خپل کیبورډ چې کوم دی نو ډېر زیات حیران کوونکی جوړولی شي. تاسو ته ښکاري دا زموږ سره ټول چې کوم دی نو د کیبورډ دپاره دي. ها اوس که زه واپس بیک شم نو دلته بل یو اپشن موږ له راکړی سیټ والپیپر. تاسو ته ښکاري که په سیټ والپیپر باندې تاسو کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته ښکاري دغه ټولې والپیپر چې کوم دي کوم چې دغه میانو والا دی زما په سکرین باندې نو هغه دا یو دی. ورته دې نه سټیپ بای سټیپ به دا تاسو ته ټولې میلاو شي او دا به بالکل لایو والپیپر یعنی دا به په یو ځای باندې ولاړې نه وي. تاسو ته ښکاري دلته چې کوم دی دا هم ډېر زیات حیران کوونکی دی. ورسره که تاسو دا چیک کوئ نو دا هم ډېر زیات زبردست او ډېر زیات ښکلی والپیپر دی. تاسو ته ښکاري دا یو ها نو چې تاسو کوم یو خوښ شو نو سمپل لاندې به په اپلای باندې کلیک واخلئ نو دا په خپل سکرین باندې اپلای کړئ. تاسو ته ښکاري زه دا یو اپلای کوم دا یو چې کوم اوس دی نو سمپل زه به لاندې په اپلای باندې کلیک واخلم. کله زه په اپلای باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري دلته به تاسو له بل یو اپلای راشي نو په بل یو اپلای باندې به هم کلیک واخلئ. زه په دې باندې هم کلیک کوم نو بیا به سمپل تاسو له بره راشي سیټ والپیپر. تاسو ته ښکاري نو بره به سمپل په سیټ والپیپر باندې کلیک واخلئ کوم چې تاسو له دا اپشن درکلی دی نو زه به سمپل په دې باندې کلیک واخلم. نو بیا تاسو ته وایي چې تاسو په هوم سکرین باندې راوستل غواړئ که په هوم سکرین اینډ لاک سکرین باندې نو سمپل زه په هوم سکرین باندې راولم. ها نو تاسو ته ښکاري دا بالکل اپلای شو. اوس زه خپل سکرین ته ځم نو تاسو ته ښکاري زموږ د موبایل سکرین چې کوم دی نو څومره حیران کوونکی او څومره زبردست ښکاري. نو ډېر زیات د کمال اپلیکیشن دی، ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ او موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله امان او د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي.